السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. انشاءالله نن به سوره اعراف آیت نمبر 84 به وایو. الله تعالی دې وینا، الله تعالی دې د دې معنی، د دې مطلب او الله تعالی دې د دې هغه مقاصد چې الله تعالی کوم مقصد د لپاره بیانوي، الله تعالی دا ټول مونږ د لپاره آسان کی، د پویدو، د عمل کولو، د عذاب نه د بچ کېدلو او داسې قومونو د واقعو چې کم دی سره شوي دي د هغه عذابونو نه، د دې عملونو د کولو نه الله تعالی مونږ لرې وساتي. الله خپل ځان سره محفوظ وساتي د هر شیطان شر نه، د هر نفس د شر نه او د شیطان د شر نه. آمین. لوط علیه السلام واقعه وا. لوط علیه السلام قوم ته دعوت ورکو چې دا ګندګي مه کوئ تاسو، او هغه ویلي چې دا کلی نه وباسئ، دا ځان پاک غني. نو الله وایي چې موږ د عذاب فیصله وکړه. نو عذاب څنګه و امطرنا، او موږ وورو علیهم په دوی باندې مطره باران. مطر باران ته وایي، خدا د عذاب باران ته وایي. په قرآن کریم کې څومره ته چې مطر ذکر شوی دی د عذاب د پاره شوی دی، هغه یا د کاڼو وي یا د لوټو وي یا د اوبو وي، خو هغه بیا د عذاب په صورت باندې. نو را عمره دی باندې عذاب پشان، یعنی باران پشان د عذاب، یا عذاب پشان د باران. داسې باران چې هغه کې کاڼي ورست راځي. ټول تفصیل باندې ان شاء الله که الله توفیق راکړي تاسو په یومه فنظر بس وګوره کیف کان، څنګه شو عاقبت المجرمین، اخر انجام د مجرمانو. چونکې د عذاب سخت او د عمل ډیر بدترین وو، نو دی وجنه د دې خبره ما لکه تفصیل سره موکړله، او نن هم کوشش مې دا دی چې د دې عذاب هغه صورت زه تاسو ته وښیم چې دا څنګه چې الله ښودلی دی. ځکه چې دا عمل، دا کمزوریانې زمونږ په دې قوم کې هم ډېرې راغلي دي، شته دي، او الله دې مونږ د قوم د دې نه خلاص کړي. الله تعالی دې مونږ حفاظت وکړي، زمونږ د بچو، زمونږ د متعلقینو، د ټولو مسلمانانو دې الله حفاظت وکړي. خو بهرحال عمل خوشته او ګندګي خوشته ده، او چې کله ګندګي وي نو بیا عذابونه او سزاګانې. الله دې مونږ بچ کړي، الله ته مونږ حفاظت وکړي، الله ته مونږ حفاظت وکړي، زمونږ د بچو، زمونږ د اولادونو ټولو. آمین ثم آمین. عذاب څنګه تاسو لاړ شئ سوره هود ته. هود سورت نمبر 11 ده او آیت نمبر 1 اسی خو دا ټول رکوع ده د سوره هود ورستونی شاته نه، خو هغه به زه تاسو ته پښتو کې ووایم. واقعه دا وه چې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی ملائک راولېږل او ورته زیری ورکو چې تا به بچی پیدا کیږي. نو ابراهیم علیه السلام او د هغه بیبي ولاړه وه، د خبره یې اورېده، نو تندي ته ټک ورکو چې دې عمر کې به زما بچي. نو ملایکو ورته وویل چې دا د الله فیصله ده. نو چې روان شو، نو ابراهیم علیه السلام ته پوښتنه وکړله چې چېرته ځئ. واقعه اوږده ده، هغې ورته بیا سخی راوړ، ورید کړی شوی وغیره. وایي تاسو اوس چېرته ځئ؟ وایي مونږ ځو د مخامخ کلي ته، او هغه کلي باندې عذاب راولو. نو ابراهیم علیه السلام ګبراو شو چې هلته خو لوط علیه السلام دی، د خو وراره او اسیم پیغمبر په عذاب باندې څه خوشحالېدو خو نه. نو هغې ورته وویلې چې مونږ ته پته ده چې هلته څوک دي. خو لاړل، ملایک لاړل. هلته چې ورسېدل د لوط علیه السلام کور ته، نو د لوط علیه السلام بیبي کلي والا ورته جواب ورکړو چې داسې ښایسته ښایسته هلکان راغلي دي ښکلي. نو کلی رامات شو د دې په کور باندې. نو لوط علیه السلام ډېر پریشان شو، ګبران شو، سی ابهم، خپه شو په دې باندې ډېر زیات، او بیا ارمان وکړ چې کاش کې ما سره قوت وای چې ما تاسو ایثار کړي وای. دا زما ملمانه دي، مشر مو وای، ما ولا تخزوني، دا الفاظ دي د لوط علیه السلام، ما مشر مو وای، دا خو ملمانه دي، دا تاسو څه کوئ؟ او که تاسو خامخا خواهشات دومره ډېر وي، نو زما لونه دي، او د دې دوه مراد دي لونو. یو دا چې د هر پیغمبر امت چې کمی، دا د پیغمبر اولاد په شانتي وي. نو قوم کې لونه دي، قوم لونی دي، ودونه ورسره وکړي. بهرحال هغې مغسې. نو ملایک را پاڅېدل، لوط علیه السلام ته وویل چې مه ګبراوېږه، مه خفه کېږه، مونږ ملایک وو، مونږ انسانان نه یو چې دی به مونږ ته راورسي. لوط علیه السلام خو هلته پېژندلي نه وو که نه، خو د انسانانو په شکل کې وو. نو اوس د هغه خبره ده او بیا عذاب دی، تاسو واورئ.
د سورې هود آیت نمبر 1 کې قالو هغوی وویلي یا لوطو د ملایکو وویلي لوط علیه السلام ته چې ای لوط ان رسل ربک مونږ ستا د رب پیغام رسان یو را لېږلي شوي یو ستا د رب طرف نه لن یصلوا نشي رسیدلی الیک تا ته دا قوم تا ته هیڅ نشي ویلی فاسر باهلک بقطع من الليل شپې وباسه د شپې څه حصې نه د خپل اهل یعنی کوم چې تا باندې ایمان راوړی دوه لوڼې وي ورسره ولا یلتفت او شاته دې نه ګوري منکم تاسو نه احد هیڅ یو کس الا امرأتک مګر ستا بیبي دغه جواب پاتې کېدونکو هغه ته عذاب راتلو په هغې باندې دلته دام ذهن کې کېنوئ چې دا ښځه داسې نه ده چې کنه د پیغمبر ښځه ده پیغمبر لور ده یا د پیغمبر سره لاس لګېدلی دی جسم یې لګېدلی دی نه چې کله د الله نافرمانه وي د عذاب نه څوک نشي خلاصولی او الله چې عذاب ورکوي نو بیا پیغمبر هم نشي خلاصولی او بیا دې کې نور خپل ډېر اوږد سبق دی یعنی پیغمبر ښځه ده هم خو عذاب نه ځکه چې هغه بدکاره وه تاسې ډېر بدکاره دي الله دې رحم وکړي انه مصیبها بشکه رسیدونکی دی دې ته ما هغه عذاب اصابهم چې رسیږي دوی ته د قوم ته ان موعدهم بشکه وعده د دوی الصبح سبا دی الیس الصبح بقریب ولې سبا نږدې نه دی لوط علیه السلام ته اطمینان ورکوي د قوم چې ته ولې پریشان یې سبا نږدې دی اوس به هلاک شي د قوم سبا شو فلما جاء امرنا بیا چې کله راغی حکم زمونږه جعلنا نکړل مونږه عالیها اوچته حصه د دوی د کلي د دې د چتونو د کورونو چتونه او دا ټول کلی دا الله تعالی داسې راوچت کو بره د ملایکو ذریعې سره ملایک راغلي و عذاب ته دی بره وخېجو اسمان طرف ته دا ټول کلی او بیا هلته نه الټه کو او بیا په ځمکې باندې راویشتو دا ټول کلی داسې په ځمکې راویشتو سافلها د دې براني حصه یې لاندې کړله لاندې عالیها سافلها بره حصه یې لاندې کړه نو دا خو په ځمکې راویشتو بیا یې څه وکړل وامطرنا او راورول علیها په دی باندې حجارتن کاڼي بیا د کاڼو باران پې وشو کله اول بر اسمان طرف ته اوچت کو بره نه په زور راویشتو دا خلک په کې لږ ژوندي پرېږدو چې د کیفیت وګوري د عذاب د تماشه وکړي لږه ځکه چې دا لږ هیبت خو نه وي که نه بیا ورباندې الله تعالی بره نه د کاڼو باران وکړو خو کاڼي څنګه من سجیل دا مونږ چې کنکر کې ورته وایو دا خاوره چې کومه پخه کړلی شي منضود لګاتار سبل پسې پرله پسې او دا څنګه مسومتن نشان زاده هر سړی او ښځې دپاره د هغې مخصوص کاڼی و او هغه کاڼی به چې بره نه راتلو نو اواز به یې وکړه هغه سړي ته چې کم به یې ویشتو او فلانیه هغه ډېر هیبتناک منظر وي تاسو لږ د منظر تصور کې راولئ کور اوچت شي په ځمکې راوغورځېږي دا سړی لا ژوندی وي د هر څه ګوري بیا بره نه باران پې کېږي بیا هر کاڼی ورته اواز کوي بیا یو بل دی ګوري چې څنګه هلاک کېږي او نو بیا الله دې موږ تاسو بچ کړي الله ته موږ خپل عذاب نه لرې وساته رب نصرف عنا عذابک یا الله تعالی موږ خپل عذاب نه واړوه عند رب مسومة نشان زاده عند ربک ستا د رب طرفنا وما هي من الظالمین ببعید او نه د دا کلی دا واقعه د دې ظالمانو نه څه لرې لږ د معلومات وکړي که نه چې کلی څنګه شو لږ د حالات وګوري همدغه رنګې دا عذاب په سورې حجر کې هم الله تعالی ذکر کړی دی حجر آیت نمبر 73 74 75 اوږد هغه د خو دلته یو دوه آیتونه زه درته وایم چې تاسو لږ اندازه ولګوئ دې دپاره صرف چې کوم مقصد دپاره الله بیان کړی دی چې هغه مقصد زموږ تاسو په ذهن کې راشي چې دې بدکارۍ او دې ګندګیو نه الله موږ بچو ساتي فاخذتهم الصیحة مشرقین ونیول دی عذاب سحر د نورخته وخت کې فجعلنا عالیها سافلها ومګرځول د دې د کلو برنۍ حصه کورونو لاندنۍ حصه جوړه مکړه برنۍ حصه لاندنۍ یعنې برنه مې په ځمکې راوور ارخطا کړل وامطرنا علیهم حجارة من سجیل او عمر اورول په دې باندې باران د کاڼو د کنکر کو ان فی ذلک الآیات للمتوسمین یقینا په دې کې نشانی دي د سوچ کوونکو دپاره او چې کله به دې ولګېدل سورې فیل کې دا واقعه الله تعالی د اصحاب الفیل ول هم ذکر کړی دا کله چې یمن نه دوی راغلي د کعبې ورانولو دپاره
هغې باندې هم دغه رنګې وړو کاڼو باران وورېدو او هغې به چې ولیدو داسې به شو که عصف معکول، داسې به شو لکه خوړلی شوی شخوند د مال، خاص کر غوا میخه چې دا شخوند وهي د وښو دا شخوند ووهي تیرې کې بیا یې معدې نه راواپس کړي خولې ته، بیا دا شخوند وهي نو دا واښه داسې یو شنه هغه غوندې جوړ شي. نو دقسې مې کړل دا خلک. الله تعالی دې موږ بچ کړي د عذاب نه. دا مې تاسو ته دا څو ایتونه دې دپاره او د شیطاني ایتونه تفصیل سره چې دا بدکاري ټوله بدکاري بده ده، خو دا بدکاري پکې لا ډېره بده ده، د فساد ذریعه ده. تفصیل مې تاسو ته بیان کړی دی. الله تعالی دې موږ تاسو دغه ټول قوم د دې نه بچ کړي. الله تعالی دې موږ حفاظت وکړي. الله تعالی دې موږ ته د توبې او بیا الله تعالی موږ ته د نیک عمل توفیق زموږ د قوم ته راکړي. آمین ثم آمین. وامطرنا او موږ راورول علیهم په دې باندې مطره باران فانظر بست وګوره کیف کان څنګه شو عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو.